شپږ سلنه خلک خپلې سترګې په دې شکل باندې ښورولی شي په داسې حالت کې چې نیمایي خلک د وصل شوې ګوتې سره یا د پښو یا د لاس پیدا کیږي. تاسو کې خو به کوم یو وصل شوې ګوته نه لرئ. 15 سلنه خلک بیا کولی شي چې خپله ګوته تر آخره پورې بوزي. 4 سلنه خلک هم د لیوه په شکل غوږونه لري او د دې خلکو نه ډیری ډاریږي. 1 سلنه خلک د سترګو توره حلقه لري، سما سترګې هم دا حلقه لري. 3 سلنه خلک بیا داسې غاښونه لري دوه مخکیني چې د شا د خوا نه وصل دي یا نښتي دي. هغه خلک چې بیا د ښي لاس نه ډیر کار اخلي یا ښي دي هغوی تلیفون ښي طرف ته نیسي. هغه خلک چې د چپ لاس نه ډیر کار اخلي یا چپ لاسي دي هغوی تلیفون چپ طرف ته نیسي. تاسو د دوی نه کوم ډول یاست؟ د انسانانو د ځانګړنو د پیژندلو سره تاسو کولی شئ د هغو په ژوند کې خاص بدلون راولئ. کیدای شي فکر وکړئ چې خاص نه یاست، اما ډیر کوچني شیان په ژوند کې دي چې تاسو خاصولی شي. نظر مو څه دی؟ حتما یې راته ووایاست.